د ولسمشر سردار محمد داود خان لور زرلخت داود په شپږم ټولګي کې وه. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د ولسمشر سردار محمد داود خان لور زرلخت داود په شپږم ټولګي کې وه. یوه ورځ زرلخته ښوونځي ته وختي راغلې وه. د ښوونځي سرمعلم ترې پوښتنه وکړه په څوم ټولګي کې؟ زرلختې وویل په شپږم ټولګي کې. سرمعلم یوه ټوټه ټوکر ورکړه او د ټولګي د چوکیو او میزونو د صفا کولو لارښوونه یې ورته وکړه. نجلۍ وروسته له صافي کولو د سرمعلم مخې ته راغله. سرمعلم صاحب پاک مې کړل. سرمعلم پوښتنه وکړه پلار دې چیرته کار کوي؟ نجلۍ وویل په ارګ کې. سرمعلم وویل پلار دې څه کاره دی؟ نجلۍ وویل سردار داود خان نومیږي، د هیواد ولسمشر دی. سرمعلم دوهم ځل وپوښتل د چا لور؟ زرلختې ورته وویل زه د سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر. سرمعلم ورته ګونډې ولګولې او د زرلختې مخ یې ښکل کړ. وویل ګرانې پام چې پلار ته دې زما په اړه شکایت ونه کړې. زرلختې چې سالمه تربیه له خپلې کورنۍ نه زده کړې وه ځواب یې ورکړ ښاغلی سرمعلم صاحب وبخه، تاسې زموږ ښوونکی او مشر یاستئ. ما ته مې پلار داسې تربیه نه ده راکړې تر څو د خپل ښوونکي شکایت ورته وکړم.